الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دیر انتہائی معزز مکرم علماء کرام مفتیان عظام شیوخ کرام او د علاقې ډیرو غیرتمندو مسلمانانو ورونو نن ستاسو د جامعې ته ګورو چې نن 40 کسانو قرآن کریم تکمیل ته رسول دی او زمونږ ستاسو مخې ته ناست دي. زما عزیزانو د حالاتو ته چې ګورو د دومره قسم پرسه په حالاتو کې پسمانده حالاتو کې قاری مراد علی صاحب او داغي اساتذه کرام او د مدرسې د ټوله کابینه د مبارکباد مستحق ادا چې په دې حالاتو کې او تاسو هم د مبارکباد مستحق نن دومره جمع غفیر او تاسو د دومره رش او د دومره دنیا دې ځای تراتل یقینا په دې دور کې چې نوجوان سره موبایل پلاس کې وي هغه سره فیسبوک موجود وي ټیک ټاک موجود وي یوټیوب موجود وي او بیا په دغه حالاتو کې مغوي چې د مدرسې پروګرام دی او 2-3 غنټې غخپل وقف کوي د لپاره یا نوجوانان شو یا لکان شو یا غ مشران چې د یخنه په حالت کې بستر غي ته आवाजونه کوي برستن ورته आवाजونه کوي کمبل ورته आवाजونه کوي چې دا بیمار دی او د اوسګار چې د نورادي شي برستنه کې د کینی او دا غي باوجود تاسو د مدرسې تراغله او د مدرسې لمدا باغ او بهار دې زه جوړ کړو رو نقونم جوړ کړل زما په خپل رب باندې اعتماد دی چې الله به دې بدل کې جنت ضرور درکړي. زما یقین په هغه د فیسبوک په هغه دنیا باندې نشتا چې کله ته وای چې ګوګل مفتی مې راوي استو ګوګل مفتی چې دغه دا مسله دا سه بیان کړه زم چې کله تا ډاکټر په ګوګل باندې نه درایسته نو ګوګل مفتی تم ضرورت نشتا بلکې د خپل اکابر او د علما او تراشه کینا او د قاری مراد علی صاحب چې هغه کم تصور وغه دي چې پوره کیږي او تاسو ټول د هغه تصور د پاره د داد د پاره راغلی زم کوواړی او کلوی ک نوجوانان ک ماشومان ک مشران ک بوډاګان ک زنانه او आवाज رسی نو زه مچ ډیر خوش قسمت او زما په خپل رب اعتماد دی چې الله به دې بدله کې ضرور جنت درکړي ځکه زما د الله خوخه نه وي دلته منن تاسو دې ځای ناس نه وي او بیا تاسو د صحابه کرامو زندگی زما برادر مکرم زما د استاد مکرم بچي مولانا قاسم صاحب دامت برکاتهم نو وردا صحابه کرامو کومه قرباني کړې ده څومره مشقتونه برداشت کړې دي څومره تکلیفات برداشت کړې دي بلکې صحابه کرام سکه غالب قطان واقعا میں کتا غالب قطان د تجارت په سلسله کې علاقه ته تللی دي اول ته چکل تجارت کوي ما خامي کې یا مازیګر کې غروزه سټیم ورته موقع ملاويږي په یو درسګه کې شیخ سلیمان عمش ناس دغه د حدیثو درس ور کوي دیم ورزي دغه درس ته لګ وخت کینی بیا واپس راځي چې اخیری کې ته کله را رخصتې دو نو هغه تهجد کولو د تهجد په دوران کې دی وای سار وختي وز سفر چالو کوم سه تهجد دوران کې هغه د قران یو آیت وای وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرآن کریم دا آیت اغبار باروی دم دا تا آیت اوریدو استاجیم بار بار وی دیور لخوال راغ استاجی تاسو بار بار دا آیت وی
نو آیت خود قرآن کریم آیت دے لیکن زما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدی بارکی ضرور سفرمان موجودی استاد جی ما تا د پیغمبر آغا حدیث بیان کا استاد جی ورتوی بچیا یو کال نمخ کے درتاغا حدیث نہ بیانو ما دیم حیران شو دو استاد جی پا دروازے دا تاریخ لکلو روزی تیرے دے خلق تپوس کئی غالبا تا خطول کاروبار تجارت دے دیزے کے سوداگا نکڑی دی واپس خپل علاقے تا ولی نزے اگر جواب ورکی استاد جی ویلیو چی یو کال بعد بدر تا حدیث بیانو ما زما انتظار دے ہفتیم تیرے شوی میاشتیم تیری گی خلق تپوس کئی ولی واپس نزے یو کال میں وعدہ کردہ دا ضرور با انتظار کو ما دخپل پیغمبر حدیث بادلتا نوڑما سال گزر گیا یو کال بعد دوستا جی پا دروازے تاریخو کتو سلام کئی وردبئی من دق الباب چا دروازہ ڈبولا وی پا دروازہ ای غالب علی الباب غالب پا دروازہ باندے والار دے استا جی یو کال مخ کی تاویلیو دا قرآن دا دی آیت تفسیر کم چیز ما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کڑے دے یو کال پوری درتن بیانو ما استاد جی آغا روایت راتا بیان کا استاد جی ورتوئی وی ما دا ابو وائلنا اورید لی دی اغا واسطہ دا جناب محمد الرسول اللہ نا اورید لی امام الانبیاء فرمائل چی دا آیت سو کوئی اغا ما سرا ایفائی عہد اکڑو وعدے پورکڑا او زمام دا اغا سرا وعدہ دا چی دا آیت وی زبے نیغ دا مرگن بعد جنت تبوزم شاگرد یو حدیث واغستو یو کال انتظار اکڑو کال بعد اغ یو حدیث سرا روان دے خپل علاقے تا روان دے التا حدیث رسی ما سوچ کولو ما وی زما محبوب پا ہر موقع باندے زما استا پکم انداز باندے تربیت کڑے دے معاشرے تے او قتل دا قرآن کریم چے پیغمبر کلا بیانولو آیتن آیتن قرآن بیانولو دا پیغمبر مجلس لگی دلے دے حضرت آنس وئی یو سو وئی امام الانبیاء ارشادو فرمائلو اویسی او سڑے رادن نکیگی اگر ڈارک جنتی دے اگر بنیغ جنت تزی صحابہ حیران دی ہر سڑے یو طرف تا بل طرف تا گوری دیکھ یو سڑے رادن نشو داغد گیرنا دوبو قطری تازلان دی روانی دی غرزیگی لاس کی پیزار نیولے دے صحابہ قتل غمراغی یو غاڑی تکی ناستو لگ وقت تیر شو بل اورز راغلا صحابہ رخصت شو بل اورز بیا ٹول دا پیغمبر مجلس دا سے لگی دلے دے امام الانبیاء فرمائی اس یو سڑے را روان دے اگا جنتی دے صحابہ قتلم دغا سڑے راغے درم اورز راغلا ہم دغا سے آغا سڑے راغے عبداللہ بن عمر بن العاص دا عمر بن العاص بچے حیران دے زما محبوب دخلینا یو ادا راوتے دا زما محبوب یو ملغل را غرزولی دا آیا مقصد سدے اغلارو داغ سر مل مشو روزی یو روزی تیرکڑا شپے مل توکڑا دوے مورز ام تیرکڑا درے مورز او شپے مل توکڑل پا درے مورز باندی تینے اجازت تخلیز واپس زم لیکن ما استادا سی او عملو نلی دو چی اغا زمانہ بدلوی ما قتل دشپے تم پغاڑا باندی پڑا ڈوارے گے بار بار تحجد اللہ نرا پاسے بلکہ دا اللہ ذکرو کے ببل ڈڈوارے گے بیا سملے سنگ ما تحجد کولتا ما غسکڑی دی ما ستا پا زندگے کے دا سے فرقو نلی دو چیز ما محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا بارکت جنتی ارشاد فرمائے لے دے چے دے با جنت تزی اگر صحابی ورطوئی زمان نوے عمل نشتا لیکن چکل دے رخصتی دو آوازی ورطوکڑو ویزے چکل ماس خطن سملم چاہتا میں پزڑکی کم کوٹوی اگر کوٹ ختم کم دوے ما خبر دادا چرتا پا زندگے کی میں چاہ سرا حسد ندے ساتلے زکا زما پیغمبر وی چے دے با جنت تزی
گویا قاری مراد علی صاحب قرآن را واغستو دی شیوخ کو قرآن و حدیث را واغستل دنیا کی خوری اللہ عزت ورکڑو عظمت ورکڑو زر اغلم زد دی عزت تا گورم اللہ دین کی زمازڑ کے حسد راگے دغ حسد یذہب الحسنات دا انسان ٹولے نیکے داوڑی او دا انسان پا ڈاگا باندے پاتیشی نن اللہ قرآن درکڑو نن اللہ تاسو ٹولو لا دا سے مجلس درکڑو چی دا مجلس جنت تا بوتلو والا مجلس دے زما عزیزانو دا دے قدر کول پکار دی بلکہ نن سمرا کثیر تعداد کے راجمائی یو یو سڑیخ پل بچی لا راغلے دے سوک روار لا راغلے دے سوک دا ترزوی لا راغلے دے سوک دا ماما بچی لا راغلے دے نو کچھر منگا پٹول کال کے ہر زی مدرسہ گورو ہر زی اغی سرازو منگا محبت دا عظمت وی اغیتا دا وقار پانداز باندے گورو یقینو کئی زلی کلی در کول شمدخ پل محبوب دا فرمان مطابق چے اللہ بماؤ تا نیغ جنت تبوزی زکا دا کم زمانہ دا قسم نے پلارو کسو تیرے گے زنا عام دا حسد عام دے چغلی عام دا حدیث معراج میں کتو دا مالک بن سعسعہ روایت تے یو اسرا دا یوم معراج دے دے میاش کے شوے دا راجح قول چے کم دنو اغد رجب المرجب 27 تاریخو دنو 29 دے امام الانبیاء چے معراج تروانو پہ یو قوم باندی تیری گی جبریل امین پا براق باندی ورسر بطور ردیف ناس تے دا راجح قول مطابقہ سے اقوال دغی کم دو دی جبریل امین یو قوم ولیدو ورتوی امام الانبیاء تے تپوس کئی دا خلق وی دا سوک دی دا غی دا نوکان دا تانبیو دا تانبی نوکونیو او پخپل دا زان نغوخ دا سے شلولے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نا تپوس کئی جبریلا دا کم قوم دے جبریل ورتوی دا اللہ رسولا سنگا چے تاسو باندے قرآن نازل دے چلا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتمو اللہ فرمائی دے یو بالغیبت مکوئی اے مسلمانانو رب دا عرشی برینا اعلان راو لے گلو لا یغتب بعضکم بعضا آیا تاسو کی خوخیو سڑے چے دخپل رور پتخت باندے سم لئی داغ وخراوشو کئی اغا اخری غیبت مثال دا سے دے جبریل امین ورطوئی دا آغا قوم دے دنیا کے بے دے یو بالغیبت کولو رب ورلا دلتا دا اس پنے دا تانبی نکن ورکل پاگی دا زاننا وخیشو کئی او مرگ ورلا نرازی رب کریم دی منگ دغینا محفوظ و ساتی زمازی زانو مدرسے تراغلم قرآن تاکہ ناستم حدیث تاکہ ناستم لگ سوچ با داوکم چدش پیز پا بڑستن کے پروتم پدے کے میں ساتنگ شوا بڑستن میں باہر ہوئیشتا چار چاپی رگر زمرنا میزان تکڑی دا زلمی آزاد دے یوش پا دا سمرا روان دا زما قبر بوی دا سبب کے دا خپی خوریوی لاسونا با خواروی دا پاسا بارا باندے تبای پرتیوی چار چاپی را پزرگنو ملا پلن دیوالونا بوی را باندے با خپلو زامنو خپلو رونو پٹنونو خوری اچولیوی مانو تپوس کی گی من ربو کا رب دے سوگ دے من نبیو کا نبی دے سوگ دے ما دینو کا دین دے کمیو دے ماذا تقولو بحق حاضر الرجل الذي بعث فيكم دے محمد الرسول اللہ بارک سوئے کم چے تاسو کی بیعصد شوئے کچری ایمان را کی موجود ہوئی عقیدم بچ ساتلی ہوئی علماء سرم محبت ساتلی ہوئی صحابہ کردار کشے والو سرم دشمنی ساتلی ہوئی دے امام الانبیاء دناموس حفاظت مو کڑی ہوئی دخبل قرآن سرا کلک ولاڑو درب توحید باندے کلک ولاڑو نو یقینو کئی اللہ بم ددغ عذاب نا محفوظ ساتی دیر سختی دا قبر کل کل بندہ سوچ کے چی اللہ دے قبر تا اللہ نے سوال کہ اللہ بس مو میں بوزا ورتا
نه به ملګری وي نه به پلار وي نه به مور وي نه به هغه مور وي چې خولې ته نوړی نه تېرېږي زما بچی را روان دی چې هغه څو پورې نه راغلی زه روټۍ نشم خوړی دغه مور به نه وي هلته زمونږ دا لیډران به نه وي دا مالدار به نه وي دا غریب به نه وي هېڅوک ملګرتیا به نه وي زما ډېر نږدې دوست دی دا به نه وي قبر کې به بس فرشتې راشي من ربو کا رب دې څوک دی من نبیو کا نبی میں منلو دا هغه په طریقه میں عمل و هغه نبی سره میں محبت و الفت اعتقادنو زب ورته نبی محمد صلی الله علیه وسلم کدا سے نوا ډیره بد زندگی به وي الله دې مونږ او تاسو د مدرسو په برکت ته بچو ساتي الله دې پټي پټي ماشومان د قران د ختم تاسو ګوري په خپل خبردم نه پوي یقینو کې دې ته دا پټکی په سرکړي د قسم د جنت په نظر راضي پکې په ایمان یو ای جنت پکې په نظر راضي که نه راضي الله دې مونږ ته د دې په وساتت باندې بس جنت نصیب کی او د قبر د سختۍ نه دې الله مونږه ته محفوظ ساتي د علما او شيوخ سره د مدارس سره محبت بخول فت بداسي ساتو چې د زړه په اخلاص باندې وساتو ان شاء الله چې رب کریم مونږ ته د جنت لارې اواري او د قبر د سختۍ نه الله محفوظ ساتي زه په دې الفاظو اکتفا کوم چونګې امام ټیم نه وخت کړو ضیاء حسین کې یو ختم بخاری نظر کې لیکي هغه کسانو ما ورته 8 بجې ټیم ما ته مخ کې نه ویلو یو سلور میاشتې مخ کې ونن شوا نو 8 بجې مرانه که ختمات وي نه بیا په باندې نه شوي ماته خلک را جمع کیږي ځکه بزرگان قوم لیټ راځي نو بیا دا غینه بعد غ ختم بیا لارې ما غټولې غړي وړي دي زلک لیټ رالم دا غي معافي غواړم تاسو ټولو نه او ان شاء الله معاف کړي به مې ول خپل مشران او علماو نه بیا تاسو ټولو نه او زه په دې الفاظو اکتفا کوم خو زما عزیزانو یو وعده را سره وکي مدرسو سره او ختم نبوت سره به تر مرګ مونږ کلک ولاړ یو ان شاء الله تر مرګ چار سبق راشي مونږ خپل ابرو قربانو خپل عزت قربانو خپل جان قربانو مال قربانو خو مدرسه او ختم نبوت دا به زمونږ هدف وي دا به قبر ته ځان سره دا هدف وړو ان شاء الله ٹھیک ده کنه ان شاء الله ټول تیاری واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ